کله چې د ورکوټي اختر شپه شي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي سمیت تلک اللیلة لیلة الجائزه د ورکوټي اختر شپې ته په اسمان کې د لیلة الجائزه نوم ورکړی شوی دی په اسمان کې فرشتي د شپې ته لیلة الجائزه وایي د بدلې شپه د بدلې شپه په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی ټولو روژهدارو ته بدلې ورکوي ای رونو تاسو ته وامه د اختر شپه د بدلې شپه ده دا د الله د رضا کولو شپه ده دا د عبادت شپه ده په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی تاسو مه خفه کوئ ډېر خلک داسې دی ټول رمضان المبارک روجی ونیوي د شپې تراویح وکړي خو چې د اختر شپه شوه دی دغه شپه په ډول سرنا کې تیره کړي دی په ګانو بجانو کې تیره کړي دی په مستۍ کې تیره کړي و ظالمه دا خو د بدلې شپه وه تاله به الله د دې تمامې روجې بدلې په دې شپه درکولي تا خو د هغې مالک سره د هغې بدلې په ټایم کې جګړه وکړه تا خو د رب سره د هغې بدلې په ټایم کې جګړه وکړه نو دا خو تا ته بدله میلاوېده او رب دې خفه کو نو حدیث مبارک کې راځي دی ته لیلة الجائزه په اسمان کې ویلی شي د بدلې شپه او حدیث مبارک کې راځي وایي چا چې د اختر شپه د الله په عبادت کې رون کړه ته د زړه به په هغې ورځ باندې نه مري په کومه ورځ به چې ټول زړونه مړغېچن وي د میدان محشر به وي د قیامت ورځ وي ټول زړونه به په هیبت کې وي او د یاري نه به ډک وي خو چا چې د اختر شپه د الله په عبادت کې رون کړې ده دی به بېغمه وي په دغې ورځ باندې انشاءالله نو حدیث مبارک کې راځي نبی اسلام فرمایي کله چې د ورکوټي اختر شپه شي دې ته په اسمان کې لیلة الجائزه ویلی شي او کله چې د ورکوټي اختر سحر شي نو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایي ای فرشتو تاسو ښکته دنیا ته کوزی شئ او د کلو د ښارونو په کوڅو کې د کوڅو په سرونو کې ودرېږئ نو دا فرشتې ښکته راکوزي شي او د کلي او د ښارونو چې څومره کوڅې دي د دې په دې سرونو کې ودرېږي او دوی یو اواز کوي اواز دا فرشتې او دا اواز د انسانانو او د پیریانو نه علاوه نور ټول مخلوقات اوري خو صرف انسانان نه اوري او پیریان نه اوري دا فرشتې څه وایي دی وی یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دا نبی علیہ السلام امتا اخرجو الى رب کریم دا آغی رب کریم دربار طرف تا ازائی چه اغا دیر ورکون کے دے یعطی الجزیلہ اغا دیر ورکون کے دے دا آغی کریم رب دربار پا طرف باندی اوزئی چاگا دیر ورکون کے دے ویعفو عن العظیمی او دا غٹ نا غٹ گناہ معاف کون کے دے دا غټ نه غټ ګناه معاف کوونکی دی او بیا چې کله دا خلک بیا چې کله دا خلکو عیدګاه ته وځي عیدګاه ته نو الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي فرشتو ته فرمایي الله تبارک وتعالی وی ما جزاء الاجیر اذا عمل عمله ای فرشتو کله چې یو سړی مزدوري وکړي نو د هغه بدله څه ده یو سړی مزدوري وکړه د هغه بدله څه ده فرشتې ورته وایي الهنا و سیدنا ای زمونږ ربه ای زمونږ سرداره د هغه بدله دا ده چې هغه ته مزدوري پوره ورکړی شي